چین له کډوالو وزارت سره د 150 فابریکایي کورونو مرسته وکړه. د چین له لوري د 100 میلیونه یانو مرسته دویمه برخه چې 150 فابریکوي کورونه دي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته وسپارل شو. د هیات وزارت مرستیال عبدالرحمن اشنا له چین څخه مننه وکړه او د دواړو هیوادونو د ملګرتیا نښه وبلله. د چین سفارت مرستیال وویل دا مرسته د بېځایه شویو او راستنیدونکو لپاره د سرپناه او اسانتیاوو د برابرولو په موخه چمتو شوې ده. د هیات وزارت د مسؤلینو په وینا دغه کورونه چې 9 متره اوږدوالی او 3.30 متره سور لري، یو تشناب، پخلنځی، د برېښنا سیستم او نور د اړتیا وړ سیستمونه پکې فعال دي. د معلوماتو له مخې د یادو کورونو د نصب کولو او ځای پر ځای کولو په اړه د چینایي انجینرانو له لوري د وزارت 12 کارکوونکو ته عملي زده کړه هم ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې هم چین له کډوالو وزارت سره د 140 فابریکایي کورونو مرسته کړې وه.